کله چې زنانه په کور کې پاتې شي او دا واده نه شي که نه دې کې یو څو نقصانات دي خو غټ یو نقصان هغه دا دی یو غټ نقصان دا دی چې د دې ښځې به بیا څوک نه وي چې د دې خیال ساتي د دې جوړه د دې جامه د دې کور د دې ضروریات هغه پوره کوونکی به څوک نه وي ها یو کس به ماته وایي چې پلار یې شتي وروڼه یې شتي ګوره پلار او وروڼه دا ګوره دا خپله لور او خور دا یو وخته پورې ساتي دا حقیقت منل پکار دي بیا چې کله دا وروڼه ودونه وکړي که نه او ښځې یې راشي او بچي شي نو بیا دا خور غریبه چې کور ته راځي نو بعض پکې هغه وي چې د راتلو سره بیا دغه خبره د هغوی په منځ کې روانې دا ټوس ټوس کوي چې دا به کله ځي او دی به پوځ ته راوستي بعض پکې داسې کله ګورې حالات دې ته ورسي چې یو لور او زه دا نه یم چې واده شوي نه وي واده شوي به راته وویل او راشي د پلار کور ته او شپې ورځې ډېرې تېرې کړي نو ګوره کله داسې مې شوي دي چې بیا بعض مور پلار خپلو کې باز کوي چې دا به واپس کله ځي که چې بچي دي او دا دي او دغه دي او زموږ ځان له خپلې خرچي دا هغه بچی دی د دوی چې د دوی نه پیدا دي همیشه دپاره یو زنانه څوک داسې نه ساتي او که ساتي هم ډېرې طعنې ول ورکوي او غریب خپله خبره هم نشي کولی که خیال هم کړی په بعضو کورونو کې چې یو زنانه پاتې شوې ده واده نه دی شوی نو د دغه کور هغه ماشومانان هم دې ته خبرې اورېده او ته غلي ناست دی ولې غلي ناست دی چې دا وایي که څه ووایم لکه اوس څه ویمه او د دې وړو هغه پلار چې د دې ورور دی که هغه راته ووایي چې ته زما دا خورې ته خو ناسته زما رزق دی ته لا زما بچو ته خبرې کوې ته زما ښځې ته خبرې کوې یاده که دا خبره څومره خیال چې خاوند د ښځې ساتي که نه دومره خیال د زنانه د ځمکې په دې مخې څوک نشي ساتلی دا زنانه چې راواده شي دې سړي ته او دی د هغه ورځې نه په منډه کې شي او د مرګه پورې دی دکه د دې ښځې ضروریات پوره کوي د دې ښځې د بچو ضروریات پوره کوي د دوی د خوشحالولو کوشش کوي د دوی د هر قسمه سهولت دپاره منډه وي دا خیال به یې څوک وساتي ها یاره ویې خبره دا ده یو کس ماته دا ووایي چې موږ خپله خور لور په دویمه درېیمه څلورمه نه ورکوو کور کې دې پاتې شي د دغې نه ښه دا دی چې کور کې پاتې شي دا خبره چې ته اورېدلې که نه د دغې نه ښه دا ده کور کې اوس کور کې پاتې شي زه تاسو نه سوال کوم یو زنانه ده هغه د داسې خاوند سره ژوند تېروي زه را مثلا تفصیلا بیانوم ځکه چې دا مسله زموږ معاشره کې د افراط او د تفریط ښکار شوې ده چا زیاتې کړې دی چا کمې کړې دی یو زنانه ده هغه داسې خاوند ته واده شوې ده چې د هغه بله ښځه شتي او یو زنانه واده شوې نه ده بوډۍ شوې ده په کور کې مشره شوې ده دې دواړو په ژوند کې به څه فرق وي که نه وي ښایسته ژوند د کمې وي چې کور کې زړه شوې نه چې واده شوې ده بل خاوند ته او د هغه بله ښځه شتي بل یو فرق هم نه ذکر کوم درته ځه صرف دا یو یاد ساته د هغې بچي شتي او د دې بچي نشتي دویمه هغه بیا هم د خپل کور د چت لاندې ناسته ده کور یې دی صحیح ده چې هغه دویمه ښځه د سړي یا درېیمه څلورمه خو خپل کور یې دی وایي خلکو ته دا زموږ کور دی دا غریبه خو چاته دا هم نشي ویلی چې دا زما کور دی خو د هلکانو کور دی ورونو کور دی که نه دا خبره زما غلطه ده نو فرق دی په دې کې اوس د زنانو عدد ډېر دی شمار د هغوی ډېر دی طریقه دا ده چې زنانه کورونو کې پاتې نه شي هغه یو طریقه ده چې نارینه ودونه ډېر وکړي او چې نارینه ودونه ډېر وکړي نو کورونو کې به زنانه ډېرې نه وي د قیامت دا نښه رسول وسلم ذکر کړې ده چې زنانه به ډېر او دا د اوس نه شروع شوې ده یعنې په هر کور نظر واچوه شاذ و نادر به تا ته داسې کورونه میلاو شي چې په هغې کې به هلکان ډېر نور په هر کور کې د نارینهو نه زیات زنانې که چېرته بازار ته لاړې یو سړی به رواني شاید ورپسې 12 زنانه رواني په 12 کې د ده ښځه ده د ده مور ده
د ده خویندې دي ترورې ده او پلانې بلا یو قوم ورسره روان او مخې ته سړی یو روان دی ابدین هم ډېرېږي که چېرته صرف خبره دغه شي چې یو زنانه کوو بس نو ډېرې زنانه به په دې امت کې څه شي هغه به په کورونو کې پاتې شي